د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ټول پټ رازونه درته نن ویډیو کې لرم. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. پرویز مشرف وایي کله چې موږ د ناټو ځواکونو ته په خپله خاوره کې اډې ورکړې نو د نورو شرطونو څخه علاوه زموږ یو مهم شرط همدا و چې په افغانستان کې باید هیڅکله اردو په پښو ونه درېږي او لکه څنګه چې همدا اردو د شهید ډاکټر نجیب په وخت کې پاکستان وځپله او له منځه یوړه په هماغه حالت پاتې شي. مشرف زیاتوي چې دغو ځواکونو د دوستم خلیلي او یو شمېر نورو ملیشو څخه ګټه اخیستنه غوره لار وګڼله. مشرف وایي نه پوهیږم چې دغه ځواکونه په خپل پلان کې پاتې راغلل که د وخت مشرانو له دوی سره چل وکړ چې اردو یې په پښو ودروله. اوس همدا اردو نه د امریکې په خبره ده او نه پاکستان ته سر ټیټوي. موږ له ډېرې مودې وروسته داسې قوي ځواک لرو چې د نړۍ هیوادونه ډار ترې لري او د لویو هیوادونو ولسمشران زموږ د اردو او ځواکونو په زړورتیاو بحث کوي. موږ د خپلو اتلانو ملاتړ کوو او دښمن ته په ښکاره وایو چې که د دې خاورې زلمي د دې وطن په ساتنه کې پاتې راغلل نو خویندې به هم هیڅ بهرني دښمن ته د دې اجازه ورنکړي چې په دې پاکه خاوره خپل ناپاک کارونه وکړي.